خبره چې څوک واوري او عمل پې وکړي که نه بیا ناکام نه دي، ځکه چې دا یې خو داسې دی چې که د سیاسي لحاظه وښایي، که تعلیمي لحاظه وښایي، که د عقل نه وښایي، پوره سړی دی او خبره یې تاثیر هم لري، ځکه چې افغانان یې واوري، ډېر پلاور ډېر لري. ته سوچ وکړه زموږ تعلیم یافته طبقه ټول خلک وایي چې ډېر پوه او ډېر بې حده پوهېږي د افغانستان په معاملو باندې. وروره 42 هېوادونه در سره وو، ته وتښې که هغه وتښي، ته بیا بیرته بیا د ځان مستجموي، بیرته راځې، طالب تښتېدلی بولې، و تیار دی، وچېلا ورشي، وکوشش وکړه، دا وکړه. قرار صاحب د دې مسالې حل دا نه ته چې پې لګیا یې، ته به ځان ته هوښیار وایې، خو دغه حل ولا کوي په ټولو ژوند هم ولا که دغه ته سر ته ورسوي، ځکه چې یو منټ سره قرار صاحب مهرباني وکړه، میک دې بند کړه، بیا خبرې وکړه. تاسو خو تیار واک نیولی دی ملایانو، صحیح ده؟ واک هم نیولی، که چېرته ستاسو په واک نیولو باندې حل راتلی، خو اوس به د افغانستان مسله حل وه. ستاسو په مقابل کې په ټول افغانستان کې یو ډزم نشته، چا نه دی کړی او مسله نه ده حل. مشکل په دغه ځای کې دی، یعنې ته سلوشن نه یې، ته حل راوباسه. دا دوغره مړي دې ولې وکړل چې اوس ته بیا په حل پسې ګرځې؟ که چېرته دغه شی د دغه شي لپاره تا دا دوره مړي کړي، خو لعنت یې در باندې، دا خو ولاکه په دوغره مړو په دوره که دې لپاره تا مړي کړي چې د خلیزات په یو سفر به ته ورور له دیوالونو کلمې ته یې بیا ړنګوې، خو دا خو دې ولاکه هغه خپل هدف ته هم ته نه یې ژمن، نور کارونه خو پرېږده چې افغانستان خلک دې تباهي په کومه کنده ودرول. ته راته ووایه حل څه شی ده؟ ته دې حل په باره کې راته ووایه مهرباني. قرار صاحب محترمه، یو هیله کومه د مدني صاحب لایف مایک څوک میوټ نه کړي پرې چې خپلې خبرې مکمل کړي. خواهش کوم یو بل ته باید احترام وشي. مهرباني مدني صاحب محترم. درنی صاحب ګوره، ما د خپله خبر کې زه خپله خبره کوم، دا د په ما نه په زور نه مني، زه به د نه په زور نه منم، هر چا خپل فکر سوچ دی، نظر یې دی. ده چې کومې خبرې وکړې چې رجک شي او بس دغه خلک تیار دي بس چې روان شي، دغه حل نه دی، نه جنگ حل دی. که بیرته ته بیا د طالبانو نه افغانستان نیسې، نو بیا به امریکا نیټو در سره وي، بیا به تقریبا کم از کم 15 میلیونه افغانان وژل کېږي. نو ته خپله سوچ وکړه، دا د عقل خبرې نه دي، دا باید څوک ونه کړي، جنګ ته ضرورت نشته. که په رښتونې توګه باندې غواړې چې وطن د امن کې وي، وطن د په امان کې وي، دلته میډیا کې ناست یې د طالب ښې بدې ټوله بیانولی شي، چا د خوله هم نه ده نیولي. زه د یو مجاهد په صفت باندې، د طالب په صفت باندې، د افغان په صفت باندې چې کومې ښه دي هغو ته یې ښه وایم، چې بد دي هغو ته یې بد وایم، چې ښه دي منمه یې، چې بد دي ولاکه چې هغه پلار هم راباندې ومني. دا زما خپل فکر سوچ دی، خو دا نه وایمه چې راځئ چې بیا توپک راواخلو بیا سره مړه کړو خپل منځ کې. ګورئ دا پرون تا بیا ولې ویل چې راسي سره مړه کړو خپل په منځ کې، نن چې واک کله مې ویلي دي، کله مې ویلي دي. پرون چې واک په لاس کې نو تاسو که دا مشکل دی، ګورئ تاسو د تعلیمونه چې کړي دي خو تربیه نه ده ورسره کړي. ډېر ښه جواب لري، زه هیله کوم د ده په خبرو بښنه غواړم، تاسو تعلیمونه کړي دي، تاسو تعلیمونه کړي دي خو تربیه نشته در سره، والله که در سره وي. ګورئ خفه تربیه خو په حجره کې ملاک زده کېږي. مایک بندوي، ولې مایک بندوي؟ تربیه خو تاسو سره شته نه، ما تاسو په منځ کې خبرې کړي. مایک مه بندوي درانی صاحب، ته ما چاته کنځلې نه کړي، ما ته بده خبره نه کړي، هر څوک خپل نظر لري. هیله کوم د دیم کریه مېرې به داس خو نه کېږي. رازق صاحب ګوره، زه یو چې د کم طرف دی څه وایي، خو دی خو یو پالیسي باید ولري، یا پلاوی دا طریقه نه ده. ته خو ما پرېږده پالیسۍ ته که نه، خدای دې بېخ ټینګ کړه، خو ما خو پرېږده یې وایي زه څه وایم، ما ته خو اجازه ورکړه. مدني صاحب یو دقیقه زه هیله کوم، ګوره دی دلې ناست و اورېدي قرار صاحب ولاکه څه شو قرار صاحب، زه فکر کوم چې دی او قرار صاحب سره پرېږدي، دی هم ډېر ښه بیان ورته کولی شي او قرار صاحب هم د ټولو بهتره جواب به هم درته ورکولی شي. دوی دواړه د یو بل سره مخاطب او یو خواهش کومه مایکونه یې مه سره تړئ، دا بې احترامي یو بل ته مه کوئ، قربان مسمه. مهرباني مدني صاحب خبرې وکړه، جواب تا ته مهرباني بالکل په دواړو سترګو زه خپلې خبرې کوم، بیا مایک بندومه. زه وایم زما خپل نظر دغه دی، زه د قرار صاحب د نظر سره اختلاف لرم،
نه کنځا ورته کوم نه پیغور ورکوم نه بده خبره ورته کوم ولې ځکه چې ما د افغانان یو باید یو بل سره پوه کړو د ده نه زه سره زه مخالف په دې باندې لار نه ده په داسې کېږي نه داسې کېدای هم نشي نور مشکل جوړیږي نه غواړو چې افغانستان کې د بیا وینې توی شي زه د ډیرو خبرو سره د افغانانو چې دغه غوښتنې کوي مشروع غوښتنې دي زه د ټولو نه مخکې ورسره موافق یم او ورسره ولاړ یم دورناش د دې خبرې شهید یې د اول نه تر ابتدا نه تر اوسه پورې زما په د مبارزه باندې ته ښه پوهېږې ته زما سره ناست یې ټیټ شوی جګ شوی ما ورته په وټساپو خبرې کړې دي زما اوس ته نظریه هر څه معلوم دي دلته زه یو افغان ته هم نه وایم چې لاړ شه توپک واخلی طالب په مقابل کې جنګ وکړه نه زه نه ورته وایم هر افغان ته وایم هر افغان ته چې دا د حق دی چې مشروع غوښتنې دي وي د دې مشر نه د دې حکومت د نظام نه د نر غوندې غوښتنه کولی شي که په افغانستان کې وي څوک د ولکه مخ در واړوي دلته یې ولکه در واړوي دا خو تبلیغات دي هلته په تلویزیونونو کې د ورځې د قرار صاحب رقم په سلګونو کسان خبرې کوي نه یې څوک جیل ته واچول نه یې څوک مړه کړه نه یې څوک پنسي کړه هېڅ هم ونه کړي هر څوک غوښتنې لري کولی شي نظام دی حق لري دغه ملت چې د غوښتنې وکړي خو د جنګ خبرې د نفرت خبرې د وطنونو خبرې زه سره موافق نیم د دغو خبرو سره مکتب د خلاص کې وروره جانه کار د اهل کار ته وسپرې د ښې خبرې دي دا د خیر خبرې دي خو دغسې نه چې دلته راشه یو تعلیم یافته سړی یو برجسته سړی یو پوه سړی چې دغه په خوله کې بله خبر نه وي چې دا خر دی او دا پلانی دی دغسې ولې کوئ دا مه کوئ په انسانیت خبرې وکړئ په اخلاقو خبرې وکړئ موږ مو ملګري یو د سره ناست یو افغانان یو الحمدلله قرار صاحب ستا تعلیم منو ستا تربیه هر څه به منو خو ته چې په دې تعلیم کې دومره بې تربیه شي نو بیا ما ته ګیله درېږي که نه قسم په خدای خفه کېږم نو کوشش وکئ افغانانو ته دغسې زینت ورجوړ دغسې نه ته ورته وایې چې د اسلام دومره د دین دومره د ملیا دومره وروره زما او ستا پیدا کېدل د څه شي دپاره دي که چېرته د په قرآن ایمان راوړی وي نو قرآن وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا د قرآن خبر دی زما خبر نه دی نو بیا کوشش وکړه په دې قرآن باندې بیا منګولې ټینګه د قرآن ومنه ته وایې چې په هر ځای کې مولا په هر ځای کې د دین خبره د دین دومره ولې مخکې لاړ شي دا تا عقیده دا خو نه پوهېږم نو الله دې خیر وکړي دا څنګه عقیده ده وروره مولا څه داسې نه دی چې د اسمان رکو شوی دی یا هغه ملایکه ده یا هغه نه به ګناه نه کېږي بیا د یو شخص په نوم چې هغه د مولا په نوم باندې وي یا ویډیو وي یا کوم غلط کار ځینې شوی وي ته ټول مولایان نشي ټارګېټولی حق چا نه دی درکړی د یو طالب په نوم باندې ته ټول امارت نشي ټارګېټولی ټول دغسې نه دي کیدای شي د طالب په جامه کې هم دغسې غلط خلک وي ستا په جمهوریت کې هم دغسې غلط خلک وي ما نه دي ویلي چې طالبان ټول ملایکې دي نه خو زه وایم چې که بحث په ادبیاتو باندې په مینه او محبت باندې وشي یو بل تشویق کړو د زموږ او ستاسو مشکل دومره لوی ولاکه وي حل کېږي خو په کنځلو باندې د یو بل نه په نفرت باندې د یو بل په تخریب باندې نه ولا ستا مشکل حل شي نه زما مشکل حل شي بخښنه غواړم نورې خبرې نه کوم خو صرف یو خواست درنه کوم چې توهین دلته مه کوئ خر و سپی مه یادوئ روژه ده روژې به نه خرابوه دا به نه امارت نه به جمهوریت وي صرف په د یو بل په احترام باندې دا نه چې زه تا ته وایم ته ما ته وایې هر سره ژبه ستا رقم خبره کولی شي خو مناسبه یې نه بلمه په ادبیاتو خبرې وکړئ زموږ ورونه یې زموږ افغانان یې دغه اختلاف دومره لوی نه دی چې موږ او تاسو یو بل څه ټوپک راواخلو یو بل ته کنځا وکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ نورې خبرې مو وکړه خو دا مسله ځواب که موږ پوښتنه درنه وکړه چې تا حل څه شی دی دې حالاتو ته حل دې ووایه بیا ولاړ سره مدني صاحب دا سوال صحیح جواب نه شو د حل لاره دې پیدا نه کړه ګوره د حل لاره دغه جواب که بیا به ښه صحیح ده ګوره د حل لاره یې دغه ده ترار صاحب محترمه چې ستا غوندې خلک لکه د ځان چې واخلې یا دغسې نور تعلیم یافته طبقه ځوانان چې څومره دي دوی د سره منسجم سي لاړ دې شي کابل ته ولکه هېڅ څوک مړه کړي لاړ دې شي ورته ودوی چې شیخ صاحب یا رئیس الوزرا صاحب یا بل چې هر څوک وي ورشه ورسره کښېنه ورته ووایه چې دغه قرآن دی هیات ولاړل او 200 نفره په کابل کې ول مشورې ورکړې بیرته ځینې راووتل ستا خپل د امارت غړي چارواکي دي ځینې راوتښتېدل په دوبۍ کې ناست دي ګوره زه یو خبره بله وکړم دا افغانستان ځای چېرته ناسته نه اوله دغه مدني صاحب نه پوهېږم مدني صاحب ته افغانستان دې لیدلی دي په دا اوسني حالت کې ته تللی لیدلی نه زه وسلډیز کې اوسېږم ما افغانستان نه دی لیدلی خیر ګوره رفیق صاحب
رازق صاحب ته اول د مایک در بند کا خپه کېږه ما ګوره مدني زه صاحب، ویسټ کې اوسېږم مدني ما صاحب. افغانستان نه درېدلی مدني مهرباني صاحب. مهرباني مدني صاحب تا دغه ستا خبره دا اول ستاسو سره غونډ سي ورسئ افغانستان ته اول خو اول خو ګوره دا مشوره داسې نه وي چې دلته خلک راپنډ سي او لاړ سي افغانستان ته په دې شکل نه کېږي. که ته رښتیا غواړې یو څوک رښتیا غواړي چې د افغانستان خلک دي د افغانستان په چارو کې دخیل واوسي د دې لپاره به چوکاټ جوړوي. چوکاټ به یا شورای یا به پارلماني یا به مدني ټولنو د سازمانونو بیا ازادولي یا به سیاسي ګوندونه وي. دا مشارکت داسې نه کېږي چې بس ته 5 نفره در سره پنډه کوه ورته په کابل کې دورې دورې ګرځه چاپلوسیانې کوه بل دې 5 نفره ځان سره پنډه کړي. دغه طریقه دی اصلا غلطه دا خبره معنا نه لري. مالک باندې نوم باندې د منګه تر ځای ورغله د وسال دیواله د په والدونه د باندې کړه دومره والي ورکړي ورته چې راسه خبره نه خبره اصلا وسه طالبان ام ای وروره اله کومه قرار یو ورور یو واری منتظر سه قرار صاحب پرېږدي یو خواهش کومه قرار صاحب پرېږدي د خپل د مدني صاحب سره دا دواړه هم کلام دی او بل سره هیله کومه دغه د قرار صاحب خبرې په مابینځ کې مه ماتوئ دا د خبرو تسلسل مه ماتوئ پلیز هیله درته کوم. او دا د جنگ خبره چې ده د هغه وخت جنگ وایي جنگ هغه هلته پیلیږي چېرته سیاست ختمیږي. تاسې په افغانستان کې خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوئ. ګوندونه مو ټول محوه کړل او سیاسي رهبران چې دي ټول تر قید لاندې دي سانسور کېږي. د یو عادي سفر اجازه نه لري. د ملا محمد حسن ته به سړی ولاړي اجازه به د سفر ځینې غواړي د غاښونو د تداوي لپاره. په افغانستان کې مو په عادي د فیسبوک په یو پوسټ باندې تاسې ماشومان ووژل. ماشومان داسې کس زه پېژنم چې د یو پوسټ په سر باندې 14 کاله قید پېښېژولی ده. هغه استاد مشال خو د ټولو تر مخ ده چې څه رقم ځواني وه څه رقم ګل انسان و څه رقم یې فلج کړ څه رقم یې شکنجه کړی او څومره عذابونه او شکنجې پې تېرې کړې. د هغسې د دوی په لسګونو نور عظیمې مثال د ورور پاکستانیانو په مقابل کې مظاهره کوله. پاکستانیانو په مقابل کې د پاکستان د سفارت لخوا به د دوسیه په هغه کې تعقیبېده په جي ډي آی کې. یعنې پاکستان د سفارت خاص بندي و او دغسې په سلګونو نور مثالونه هم شته. خبره دا ده داسې راغلی داسې په حق په جانبه راته ودرېدې موسکول چې له تا سره رښتیا کوم داسې ډېر خاص حل ده در سره. تا حل دا ولو چې موږ لاړ شو په کابل کې اول خو په خپل ځان دغه ذلت تېر کړو چې د پنجاب سپیو ته پښو ته ورولوېږو. قرار صاحب بخښنه غواړم زه یو خبره وکړم بیا هم ویلی شي چې هر څه د وی مایک د خپل دی. ګوره زما مطلب دغه دی چې کله ته ستا په شان نور ځوانان تعلیم یافته طبقه څومره چې په خارج کې دي یا په افغانستان کې دننه دي دوی د یو شورا جوړه کړي که نه منسجم دي چې سره یو دي شي یو مې لږ بخښنه غواړم بخښنه غواړم. زه څه وایم ما پرېږده خبرې ته چې کله د ټولې مادې په یو کاغذ باندې ولیکلی چې موږ د اسلامي امارت نه دغه شیان غواړو دغه موږ د اسلامي امارت په رسمیت نه پېژنو. وسړی موږ یې مشروعیت خانو بیا څه شی غواړئ نو چې نه یې پېژنئ بیا څه شی غواړئ. بله حالاره د شتانه جنگ به کوي نو په جنگ کې خو ته خپله معلومه چې اوس 40 کاله هم څه وکړه. مدني ما خو اول در خلاصه کړه چې موږ غوښتنه نه ځینې لرو. موږ وایو چې دا زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې له پنجاب راغلي یاستئ بیرته ورک سئ پنجاب ته. دغه مو غوښتنه دا خو جنگ دی که نه اور جنگ تا تیار اعلان کړی دی. تا چاته ما مخکې درته بیا خو جنګ سره وکړئ بیا خو جنګ سره وکړئ نو بیا ناست ولئ جنګ خو سره وکړئ. 10 کاله موږ په ځمکې در باندې ګز کړې اوس 3 کاله وتلي دي. یو وارې د زموږ 10 کاله راپوره کړه بیا تر هغه وروسته د پیغور خبره 10 کاله چې پاتې شي په امریکا کې هم ولاکه پرېږدي په خدای درته خورم 10 کاله چې پاتې شي امریکا کې هم ولاکه ځنې خلاص شي ولې دغسې کوئ. ګوره خو ته یو وارې خلکو ته وایې جنګ مه کوئ بیا بیرته نو خو ما درته ووایې چې 10 کاله دی پرېږدي په دې مفکوره باندې د ته کومه نه لګیا یې دا څه ګوره خبرې دې وکړې نیم ساعت وغږېدې څوک په خبره کې در ونه لوېدل زما ښه مهرباني سم ځای راولوېدل. صحیح ده ته خپله وایې چې که زموږ په مقابل کې بیا درېږئ بیا به 10 کاله جګړئ. دا په خپله د افغانستان خلکو ته اخطار ورکول نه دي. دا په خپله زورګویي نه ده چې د افغانستان خلکو ته وایه چې که زما د نارواو په مقابل کې ودرېداستئ بیا به 10 کاله جګړئ. او دا زورګویي خو تاسو په اثبات رسولې ده.
تاسې په خپله له یو طرفه جګړه اعلان کړې ده. تاسې یو سړی په خپل کور کې عفوه کوي د عفوې په نامه باندې او له سیاست یې محروموي، په خپلو چارو کې له خبرې او له غږ درلودلو محروموي. دا جنګ اعلان ده که نه ده؟ دا نور ټول مسایل یې پرېږده، څه رقم توهینېږي خلک په افغانستان کې. په مازې د پوهنتون یو استاذ په یو عادي مصاحبه باندې دغوره شکنجه کېږي چې هغه خپل عصبي توازن له لاسه ورکوي. ښځې بول کېږي، په زندانونو کې جنسي تیري پرې کېږي په سلګونو باندې. داسې هم نهسي 1 2 3 4 5. ما د UN سره کار کړی ده د طالبانو د شکنجې د راپورونو په برخه کې. په هغه خدای سي یوه مسله پسې په یوه کیس پسې زه یوه میاشت کړولی یم چې ما دوی ته اسناد راټول کړي چې دغه فلانۍ قضیه چې ده په دې کې مثلا فلانی ټاکول سوی ده په دې شکل په دې شکل په دې شکل. لکن همغه UN چې په یوه قضیه پسې د شکنجې د عادي شکنجې زه یوه میاشت کړولی یم، هغوی د شاوخوا 90 ښځو د جنسي تیرو راپور در باندې خپور کړ چې تاسې جنسي تیري کړي دي په ښځو باندې. دا د جګړې اعلان نه ده. په لسګونو زره خلک تا اوس په زندانو کې سیاسي بندیان اچولي دي. دا د جګړې اعلان نه ده. د چک پوینټونو خلک دی په چک پوینټ باندې یو انسان وژني او پوښتنه نه جنې کېږي. دا د جګړې اعلان نه ده. یو طرفه د جګړه اعلان کړې ده. دا خو چې د مقابل کې څوک نه دي دلی، دا خو زه د خپلو خلکو سره غږېږم. اصلا د تاسو سره د موږ بیخي بحث شته نه. د موږ له خپلو خلکو سره خبره دا ده چې د دغو خلکو په مقابل کې باید دا جګړه ونه ځنډېږي، باید ژر وسي. او اوس هم الحمدلله یعنې تاسې په 3م کال باندې نه بلکې په 10م په 20م کال هم تاسې د افغانستان په کوم وزارت کې وزیر نه دی وژلی، لیکن تاسې په 3م کال باندې وزیر ووژل سو. تاسې په 20م کال دومره عملیات نه وکړي لکه په اول کال باندې چې له پنجشیره څومره جنازې ستاسې وچلې دي په یوه ولسوالۍ کې په یوه ولایت کې. هدف دا ده چې وروره تر 5-6 کلو پورې چې موږ په کم تناسب باندې مخته ولاړو او جبهات مو عملاً په سیاسي سټیجونو باندې په آزاد ګرځي. د جبهاتو مشران مو جګړه اعلان کړې ده او جلسې کوي په خارج کې. تاسې په 20م کال هم دومره ازادي نه درلوده، په 20م کال باندې هم تاسې دومره فعالیت نه و کړی په سیاسي اعتبار باندې. نو داسې مه وایه چې بل څوک جګړه نشي کولی. دا اوس هم د افغانستان یعنې د طالبانو مخالفینو د طالبانو په تناسب باندې چې تاسې په 3م کال څومره فعالیت درلود، د موږ د 3م کال فعالیت ستاسو د 3م کال تر فعالیت 10 چنده زیات ده په نظامي ساحه کې درته یادوم. او دوی په دې باندې خو تم خبرې وزیران دې ووژل سول، والیان دې ووژل سول په همدغو جنګونو کې، په همدغو چاودنو کې. او د موږ تر په 3م کال باندې د عسکر وینه ګوته لا نه وه زخمي سوې. او ته خو یار صبر وکړه چې یار څه در کېږي. موږ خلکو ته دا وایو چې ولې زه بیړه مه پې ورکوئ، دغوره یو څه وخت یې پرېږدئ چې دا خلکو ته دوی څېره راښکاره سي. اصلا زموږ تشویش دا ده چې دا خلک به وختي در پسې راپورته سي او بیا به مو دا ګنده څېره خلک ونه ګوري. دا لواطتونه او دا زناګانې او دا مسایل ښه دي چې یو څه وخت خلک په خپلو سترګو وګوري، بیا بل وارې بیا در باندې خطا نه وځي. دغه شي لپاره موږ وایو چې یو څه وخت خلک در پسې در ونوځي، یو څه وخت دا مسله پاتې سي. مخکې ته نه وې، ما دوستانو ته دلته وویل مال دا خلک چې یو څه وخت پاتې سي دا یې موږ په ګټه ده. ځکه موږ له دغه شي په عذاب یو چې خلک د دین په نامه باندې کثیفې څېرې د دین په نقاب کې پټې کړي او راسې خلک افغانان ساده لوحه افغانان د دین په نامه غولوي. پرېږدئ چې دا وارې دا څېرې لږ سمې بربنډې سي. د ورځې تاسې یوه د 6 ویډیو راوځي. کوم فساد چې دا اوس په امارت کې لګیا دی د نړیوالو راپورونو په اساس باندې، د ټرانسپرنسي انټرنیشنل په اساس باندې، په جمهوریت کې په 20م کال دغوره فساد دغوره حد ته فساد نه ورسېدل لکه تاسې دا اوس رسولی په 3م کال کې. د غلاو څه درته ووایم، د لواطتونو څه درته ووایم، د جنسي تیرویو څه درته ووایم، د دولتي امکاناتو د لوټ څه درته ووایم، د نړیوالو ترهګرو د ترهګرۍ څه درته ووایم، د جاسوسۍ څه درته ووایم، د افغانستان د خلکو د فاجعې څه درته ووایم، د لوږې څه درته ووایم. یعنې د تا په ځای زه وایم مدني زه خو تا پېژنم، د امارت په وختو کې هم د جمهوریت په وختو کې هم لګیا وې. د تا په ځای چې زه وای والله بله که له کوره راوتلی وای. او اکثره ملګري ستاسې له کوره نه راوځي
ستاسې ډېر ملګري زه پېژنم والله بلا ولې نه راوځي څه خبره ده ولې شرمېږي ولې دغه دی هغه دی اول دا تا ملګری سعید خوستی چې هغه ټوله ورځ به په جمهوریت پسې خوله را خلاصه کړې وه چې په جمهوریت کې فحاشي ده اولنی ویډیو دې در ونه وتله چې په کونه یې بیلچې خوړې د ملي امنیت په ریاست کې په نجلۍ نکاح نه تړله تر اوسه د افغانستان په دولت کې د عبدالرحمن خان له وخته چا د افغانستان د دولت په کومه اداره کې په چا نکاح تړلې وایي په چی شي وشرمېږم کله شرم لرئ دفتر کې دی زما روژه ده ستا به وي که نه به وي نه غواړم چې ځوابونه درکړم روژه مې خرابېږي ولا دغسې درکړم چې ټول عمر به د خولې خوند خراب وي پوه شوې نه غواړم چې درې کړم بس مدني صاحب وروره نو قرار صاحب ته به موږ ووایو که چیرې تعلیم یافته یې او ستا سره تعلیم سته اول خو داسې الفاظ ستا سره وایي نه چې ته یې ووایه د یو چا الفاظ د یو چا جواب په ښه الفاظو سره ورکول پکار دي ته په ښه الفاظو جواب راکړه دغه پوښتنې چې ما څه ویلي ما ته ووایه چې ما ویلي څه ما چېرته قرار صاحب اول جواب به زه دا درکړم ګوره قرار صاحب خبرې ته غوړ اول خبره دا ده چې تا ته خو اوس وایه چې طالب د پنجاب راغلی دی د برته پنجاب نه بیخي له مکې شریفه راغلی دی خو دغه شیان چې ما وویل دا ستب کې که نه ستب کې دغه د ورځې زما یوه ویډیو راوځي که نه راوځي جمهوریت د هیر دی زما په خیال مطمئن صاحب په ټول جمهوریت کې 3 ویډیوګانې ما ته راپه یاد کړه چې 3 ویډیوګانې د ټول جمهوریت راوتلي 3 پورا جمهوریت دی نو زه پورا 3 ویډیوګان نه ټول جمهوریت د ولسي پورا جمهوریت نه د ولسي خبرې ته غوړ زما خبرې ته ما ستا خبرې ته تر اوسه پورې غوږ درنیولی اوس در ګډ شو 3 را حساب که 3 قضیې را حساب که 3 قضیې د هغه مدني صاحب ناسته 3 قضیې د ټول یو هیله کوم دغه بخښنه غواړم در هغه وخت چې بې ادبي نه کوي مې غورځوي درنی سه محترم ډېره بخښنه غواړم خدای تعالی مو خوشحاله لره موږ نه خفه نه شئ کیدای شي موږ نه بدې خبرې شوي وي نوره خبرې خو پرې د کومنټونه زغمل هم ولا سخت وي څوک نه درنه خفه کېږي زورګویي مه کوه داسې مه وایه خلکو ته بیا به 20 کاله په همدغو تهدیدونو باندې مو ځان په دې ملک باندې موږ دلته 102 کسان ناست دي نه مې ولا څوک تهدید کړی وي نه مې چاته کنځا کړی نه مې چاته بد نه مې چاته پیغور ورکړی ټول ملت ته ونه وایي چې بیا به 20 کاله جګړې کوي موږ په مقابل کې ودرېدل نو خو درته وایم چې جګړه ښه شی نه دی نه یې کوو جګړه که نه ته ولې جګړه غواړې ولې دې ورور جګړه خو همدا ده چې ته سیاست ته نه پرېږدې نو سړی به څه کوي څه حق لرې چې د وطنپال خلکي صاحب ته دې خوست یې والله که یو ورځ مدرسه مې ویلي وي وطنپال خلکي صاحب لاندې کومنټ کوي ته د خوست ته ما پېژنې یو ورځ مدرسه مې والله که ویلي وي زه اوس که نور څه درته ووایم بیا به څه ووایي زه په خدای قسم ده که یو ورځ مدرسې ته هم تللی یم خو بدبخته یم چې تللی نه یم څه به مې زده کړي وای ما ستاسو غوندې تعلیم کړی دی ځکه خو زه همدغسې بس خدای تعالی دې رحم وکړي نوره دغه کومنټو کې بده خبرې مه کوه بده خبره ده ما نه که څه دروځي زما روژه خرابوي د خپل ځان هم خرابوي درنی محترم بخښنه غواړم اوس زما د مجلس وخت نه دی اوس بخښنه غواړم درنی محترم د مجلس ښه وخت ولرئ وروره روژه که خو صرف دا نه وي چې مړی مې خوراک کړه تاسو په څه باندې لګیا نورو ته اجازه ورکړئ لږ ریاکاري مه کوئ مهرباني وکړئ خپل کار د روژه مې ګوره روژه کې دغه الفاظ نه دي صحیح ګوره نه دي صحیح وقرار صاحب مدني صاحب ګوره عبادت ستا شخصي شی دی دلته زموږ عدالت په کار دی د خوشحال بیت مې درته ووایي چې عدالت د چا د ځان ده او عبادت د چا د ځان ده او عدالت د درست جهان ده دلته موږ الله تعالی دې یو څه خپل حساب وکړي عدالتي ملاتړ کوي دغه روژه به دې وهي الله تعالی دې هر څه خپل حساب وکړي زما روژه ده نه غواړم چې روژه مې خرابه شي ښه لایف ولري ډېره مننه ډېره در قیامت را باندې خرڅه کړه مننه مدني خیر د مدني صاحب مزه یو د کښېنې ستا دپاره زه راپورته شوم منګه ټول د دې لپاره راپورته شو الله پاک دې راوله خدای دې وکړي چې یو د ټولو څه خواهش کوم دغسې یو کامنټونه مه کوئ چې د یو چا احساسات راپورته کړي پرېږدي چې دلته بحث وکړي دا د قرار صاحب ناست دی هر چا سره خبرې کوي منطقي خبرې کوي یو هیله